افغانستان کې د اتما په نوم یوې مخابراتي شبکې په نوې بڼه خپل فعالیتونه پیل کړل. مخکینی MTN مخابراتي شرکت اوس مهال په افغانستان کې د اتما په نوم فعالیت کوي چې په چوپړتیا به د پام وړ ښه والی رامنځته شي. MTN شرکت رسما په اتما باندې تغییر د نوم سو او نوم بدل سو. په مشتریانو باندې به هیڅ نه وه، د هغوی په خدماتو باندې به هیڅ نه تاثیر نه راځي او د هغوی خدمات به لا هم نور بهتره کیږي او دوی کولی شي چې له خپلو سیم کارټونو څخه څه رقم چې مخکې استفاده کوله اوس هم استفاده وکړي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر دغه شبکې د فعالیتونو د پیل په مراسمو کې ویل مخابراتي شبکو تر ډیره د انټرنیټ او مخابراتي خدماتونو بیې راټیټې کړي او ورځ تر بله به د هیواد د مخابراتي خدماتونو په کیفیت کې ښه والی رامنځته شي. د افغانستان اسلامي امارت د مخابراتو وزارت رهبري کوشش کوي ترڅو دغه خدمات معیاري شي او قیمتونه مناسب شي. د سیمې په سطحه په داخل د شبکه کې د یوې دقیقې قیمت هغه 1.10 افغانۍ دی، یعنی 1 افغانۍ او 10 پوله، او په مخالفه شبکه کې د هغې قیمت 1.40 افغانۍ دی، یعنی 1 افغانۍ او 40 پوله. د داخل د شبکې او د بهر د شبکې تفاوت فقط 10 پوله دی. د اتما مخابراتي شرکت د پرانیستلو په مراسمو کې له ټولو بهرمیشتو پانګوالو غوښتنه وشوه چې اوس مهال په افغانستان کې د هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې ده. ټولو سرمایه ګزارانو ته، هر هغه څوک چې د افغانستان په هر بخش کې سرمایه ګزارۍ ته اراده لري، پوره اعتماد ورکو، اطمینان ورکو چې دلته به د هغوی عزت، ابرو او سرمایه خوندي وي، هیڅ قسمه تشویش دې نه کوي، راوړاندې دې شي او په صادقانه شکل دې دلته سرمایه ګزاري وکړي. د اتما په نوم دغه شبکې مسؤلین وایي په نوې بڼه او په ښه کیفیت بو خپل خدماتونه هیوادوالو ته وړاندې کړي. موږ ژمنتیا دا ده چې خپل خدمات بهتر کړو د خپل مشتریانو لپاره او د موږ مشرتابه چې دی هغه دا هوډ لري چې په افغانستان کې خپل د مشترکینو لپاره بهترین خدمات وړاندې کړو او موږ په افغانستان کې د افغانانو د غوره شرکت او د غوره انتخاب شرکت وګرځو ان شاء الله. This is not a milestone but the beginning of our commitment to provide better telecommunication services for the people of Afghanistan. Provide better telecommunication services for the people of Afghanistan with your collaboration and support. د کار او ټولنیزو چارو وزیر له سیاحتي شرکتونو وغوښتل چې له افغانستان څخه د ځوانانو د ایستلو پر ځای نور مثبت فعالیتونه ترسره کړي. دغه شرکتونه چې اوس په دغه ځای کې موجود دي د سیاحت شرکتونه اوس د دې تعداد د 15,000 څخه اوړي. زه خو دا وایم چې دا په یو لحاظ نوم سیاحتي شرکت دی، په بل لحاظ باندې دا انساني کچاکبر دی. د هر بل په ارتباط چې زه کوشش کوم چې هلته د دوی سره تفاهم لاسلیک کړم، د دوی سره توافقنامه وکړم، د دوی شرکتونو سره خبرې وکړم، ولې چې پوښتنه مې کړې ده په زرګونو ځوانان د دې نه مخکې بیا هلته رسېدلي دي او هغه تیار مفته سلسله ده. یو وارې خو بیخي شی ورکوي نه، بیا چې یو $50 ورکوي هغه د هلته په خوراک څه دلته تر شا ماشومان و، کوچنیان و، کور و فامیل ورته انتظار دی چې لالی تللي دي د هغه څخه به ماته ډېر عواید راځي، بله ورځ هغه لاس تړلي راوړي پر سرحد باندې. د یادونې وړ ده چې MTN مخابراتي شرکت نږدې 2 لسیزې په افغانستان کې فعالیت کوي چې له دې مخکې نوم له اریپا څخه MTN او اوس مهال اتما ته غوښتی دی.